بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، الله رب العزت دی اول من په خپل ایمان باندې ټول مسلمانان خوشاله کی، ځکه ایمان لوی دولت او لوی سرمایه او لوی نعمت دی. محترم، اکثر کورونو کې اختلافاتی، خاندانونو کې اختلافاتی، جنگ جګړې، مشت و گریبانی، مینا محبت نه، نو هغه کورونو او هغه خاندانونو نه به دغه جګړې، دغه اختلافات او هغې کې به مینا محبت څنګه راوستلی شي، د هغې دپاره درته یو بهترین او زبردست او مجربه مستنده وظیفه هغه ښیمه چې انشاءالله الرحمن هغه کیږي. انشاءالله الرحمن دا جګړې، دا اختلافات، دا به هر څه ختم شي، مینا محبت هغه به پیدا شي. وظیفه دا ده، یو څلوېښت ځله دا آیاتونه درته وام، نمبر یې درته صرف وام، یو څلوېښت ځله یا دا لوستل دي. آیاتونه دا دي: سوره آل عمران 83 آیات تر 80 نمبر آیات، سورة الانفال 63 یعنی 62 او 63 آیات، سوره انفال 62 یعنی 62 او 63 یعنی 63 آیات، 62 63 نمبر آیات. او دا دعا به ورسره وایي: یا رحمن کل شیء وراحمه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. بیا یو ځل وایي: یا رحمن کل شیء وراحمه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. یو څلوېښت ځله به دا وایي. یا به داسې وکړي چې د خوراک یا د څښاک په څیزونو باندې به 11 ځله دا آیاتونه او دا دعا هغه ولولي، 11 ځله، او بیا به په ټول کور والا باندې اخری وسکئ. یعنی مثال که په اوبو باندې تا هغه ولوستئ یا شربت مربت باندې، هر څیز چې و، خو د خوراک څیزو یا د څښاک څیزو هغې باندې ولوله، او دارنګې ته هغه ورکه، هغه ولا ورکه، هغې دې وخوري اوس کې انشاءالله الرحمن د الله په فضل باندې به په دغه کور کې جنگ جګړې اختلافات هغه ختم شي، مینا محبت په پیدا شي. خاندانونو کې به هغه جنگ جګړې اختلافات هغه ختم شي، مینا محبت په پیدا شي. خو موږ او تاسو چې دا وظیفې هغه ضرور وکړو. الله رب العزت دی د ټولو مسلمانانو د کورونو نه دا اختلافات، دا جنگ جګړې هغه ختمې کی. الله رب العزت د ټولو مسلمانانو په منځ کې مینا او محبت هغه پیدا کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.